د افغانستان په پکتیا ولایت کې د منګلو قوم په اړه ځینې مهم معلومات. لومړی موقعیت. د منګلو قوم په عامه توګه د افغانستان په پکتیا ولایت کې مشته دي. پکتیا د هیواد په سویل ختیځ کې پروت ولایت دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. دوهم د خلکو ډله توکمیز. د منګلو قوم د لوی پښتون توکم یوه برخه ده چې په افغانستان کې تر ټولو لوی توکمیز ګروپ دی. پښتانه په سیمه کې د پام وړ کلتوري او تاریخي شتون لري. دریم ژبه. د منګلو قوم غړي په عامه توګه په پښتو خبرې کوي چې د افغانستان له دوو رسمي ژبو څخه یوه ده. څلورم ټولنیز جوړښت. قبیله د پښتني دودیز ټولنیز جوړښت پیروي کوي چې قبیلوي او سرپرستی ده. قومي مشران چې د ملکانو یا خانانو په نوم پیژندل کیږي د پریکړې کولو په بهیر او د ټولنیز نظم په ساتلو کې مهم رول لوبوي. پنځم کلتور او دودونه. د منګلو قوم د نورو پښتنو قومونو په څیر پښتونولۍ ته غاړه ږدي چې د اخلاقو یوه دودیزه ډله ده چې د ټولنیز چلند او مسؤلیتونو لارښوونه کوي. د پښتونولۍ کلیدي عنصر میلمه پالنه، عزت او عدالت دی. شپږم معیشت. د منګلو قوم اقتصاد په عامه توګه په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. دوی فصلونه لکه غنم، جوار او وربشې کري او څاروي لکه پسونه، وزې او نور پالي. اووم د منګلو په قوم کې ودونه لکه څنګه چې په افغانستان کې د ډیری قبایلي ټولنو سره کیږي د کلتوري دودونو، ټولنیزو توقعاتو او اسلامي دودونو سره یوځای کیږي. دلته د منګلو قبیلې ترمنځ د واده دودونو ځینې ځانګړي اړخونه دي. لومړی منظم شوي ودونه. ودونه معمولا د ناوې او زوم د کورنیو لخوا تنظیمیږي. والدین او مشران د انتخاب په پروسه کې د پام وړ رول لوبوي. ډیری وختونه د دې اتحادیاتو له لارې د کورنۍ یا قبیلوي اړیکو د پیاوړتیا په لټه کې دي. دوهم د ولور قیمت یعنی مهر. د ولور قیمت چې په سیمه ییزه توګه د مهر په نوم پیژندل کیږي موافقه کیږي او د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته ورکول کیږي. په دې کې پیسې، څاروي یا نور قیمتي توکي شامل دي او د ناوې لپاره د امنیت د یوې بڼې په توګه لیدل کیږي. دریم جایز. د ولور د قیمت سربیره د ناوې کورنۍ کولی شي یو مهر ورکړي چې پکې د کور توکي، جامې، زیورات او نور توکي شامل دي چې د دوی سره د ناوې ژوند په پیل کې مرسته کوي. په پکتیا کې د منګلو قوم د ځانګړو تحریکاتو او شرایطو درک کول د هغوی د ځانګړي کلتوري میراث او د هغوی ننګونو د ستایلو لپاره ضروری دي چې دوی ورسره مخ دي.